دغه د ارزان قیمت پخوانی سړک چې یا د پخوانی 12مې حوزې سړک په نامه باندې یادېږي او د خلکو په وینا چې د دې سړک څو دفعې بودیجه راوتې ده چې دا سړک جوړ شي، خو نه پوهېږم پیسې ورکې دي او سړک ډېر وضعیت خراب ده او نایاو خلک په دې اړه باندې هېڅ کوشش نه کوي چې دا سړک جوړ شي یا دې ورغول شي. او د ارزان قیمت ټول سړکونه ټولې کوڅې پخې شوې، دا د ارزان قیمت پخوانی اصلي سړک ده او په دې سړک باندې نه څوک کار کوي، نه څوک پام پې کوي، نه یې جوړوي، نه یې جغل اندازې کوي. په دې خبره نه پوهېږو چې رئیس د نایې ولې په دې برخه کې خلکو سره همکاري نه کوي او د دې سړک په رغولو کې یا جوړولو کې برخه نه اخلي. نو تاسو صافي نم هیله دا ده چې د سړک په باره کې دا ویډیو پوسټ کړئ او د خلکو د موږ سره همکاري وکړئ. مننه.